سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. له شاوخوا یوې لسیزې انتظار وروسته د شاو اروز بند اوبو ذخیره کولو پروسه پیل شوه. شاو اروز بند د 102 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. 2700 هکټاره ځمکه به خړوبوي. د کال به 33 میلیونه متر مکعبه اوبو تنظیموي او 9 میلیونه متر مکعبه اوبو به ذخیره کوي. دغه بند چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري، ډېر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د خوست هوایي ډګر ته له دوبۍ څخه لومړنی نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضي وایي له دوبۍ څخه د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې 90 تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د خوست اوسیدونکي دغه هوایي ډګر پرانیستلو ته ډېر خوښ دي. د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال 100 سلنه ملي او نړیوال پروازونو ته چمتو دی. د ده په وینا د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانیستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د 100 میلیونه افغانیو په ارزښت د 10 کیلومتره کانکریټي سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. د ټولګټو چارو وزارت وایي دغه سړک 4.8 متره پلنوالی لري او د جوړېدو چارې به یې د 1 کال په موده کې بشپړ شي. د کونړ والي د پروژې په کیفیت د ټینګار سربیره د سیمې له خلکو هم غوښتي چې وخت پر وخت د پروژې نظارت ترسره کړي. د خوړو نړیوالې ادارې د خوارځواکۍ د کچې د راټیټولو او د خوړو د خوندیتوب په موخه له کرنې وزارت سره یو هوکړلیک لاسلیک کړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروژې لپاره د خوړو نړیوالې ادارې $1,2990 په پام کې نیولي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې د دې هوکړې په بنسټ به سروې کیږي او اړو کسانو سره به مرسته وشي او همدارنګه بزګرو سره د غنمو او سویابینو د کښت د زیاتوالي په برخه کې به هم اړینې مرستې ترسره شي. د بدخشان د شورابک د برېښنا بند کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي چې دا بند د جرمني د 45 میلیونه یورو په لګښت جوړ شوی چې په 3 توربینو سره 7.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د فیض آباد ښار 25,000 کورنیو ته برېښنا رسوي. نوموړي ویل چې د دې بند چارې د 5 کلونو په موده کې بشپړې شوي دي. په مهترلام ولایتي روغتون کې د 12 میلیونو افغانیو په ارزښت د اکسیجن د تولید مرکز په فعالیت پیل وکړ. د لغمان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي وایي چې د اکسیجن دغه مرکز په یو وخت د 14 ډبو د ډکولو سربیره 4 د بستر چپرکټونو ته اکسیجن رسوي. د هیواد په ډیری روغتونو کې ناروغان د اکسیجن له کمبود سره مخامخ دي چې حکومت اوس مهال د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره ګټور اقدامات ترسره کړي دي. ننګرهار کې د 133,000 امریکایي ډالرو په لګښت د ګلبهار په نوم د کرکټ اکاډمي پرانیستل شوه. چارواکي وایي دا اکاډمي چې د 6 میاشتو په موده کې په 15 جریبه ځمکه کې جوړه شوې 10 ویکټې، جیم، د لمبلو هاوس، بالنګ ماشین، لیټینګ سیستم، مسجد او پارکینګ لري. د افغانستان کرکټ بورډ دغه اکاډمي جوړېدل د کرکټ د پراختیا لپاره مهم ګام یاد کړی دی. په نورستان کې د میرمنو لپاره جوړ شوی سوداګریز مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي چارواکي وایي په دې 3 پوړیزه ودانۍ د ښاروالۍ او د معینیت لخوا 10.4 میلیونه افغانۍ لګښت شوی تر څو میرمنو ته د تجارت کولو زمینه برابره شي. د چارواکو په وینا چې په دې مارکیټ کې به پلورونکي او پیرودونکي ټول ښځې وي. نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې ورته حکومت پاملرنه زیاته کړې او زیاتې بنسټیزې پروژې پکې تطبیق کیږي. په دایکنډي کې د نږدې 6 میلیونه افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د پروسس یو لوی مرکز جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان کې د لبنیاتو د پروسس لپاره او دایکنډي له هغو ولایتونو څخه دی چې ډیری وګړي یې له دې لارې کورنۍ اقتصاد پر مخ بیایي. ښاغلی رستمي زیاتوي دوی په راتلونکي کې پلان لري چې د لبنیاتو د پروسس ورته نور مرکزونه په نورو ولایاتو کې هم پرانیزي. قدرمن لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.